سلامونه امید لرم چې روغ جوړ به یاستئ یو نوی د خره لاس لایف ټریډ کوو تقریبا 14 دقیقې پاتې چې نیویارک سیشن شروع شي نو راځئ چې خپل انالیسیس وکړو دا چې دی زموږ د پرون ورځې انالیسیس و چې الحمدلله ښایسته ټي پي مو وهله ویډیو مې نه وه کړې نو یګامه دغه پکې راځي نو زه چې دا سره ډیلیټ کړو نو که د تېرې ورځې وګورو مارکیټ چې وبېره شو چې باید دا لیکوډیټي ایسي او ډېرې بایاس چې ایستي ده اوس نو کېدای شي مارکیټ تر دیزې پورې راشي دیزې پورې او دلیل یې دا دی چې دلته چې دی کلیوال شته دی او بله دا چې ځو سرور ساعته ته که سرور ساعته کې وګورو هم همدغه لیکوډیټي ده داسې خاص بل څه نشته سرور ساعته کې یو دا اف ای جي لرو دا اف ای جي لرو بولش اف ای جي دا لرو او یو ساعته کې څه لرو په یو ساعته کې چې دی دلته چې دی موږ اورډر بلاک لرو دا به اصلا د ریجکشن بلاک ونیسم ځکه چې دی زما په نظر ښه کار کوي خو بله خواته زما په نظر لیکوډیټیانې زیات شته دي دا او بله ورځې انالیسیس هم الحمدلله سره کوم چې کړی مقصې راوغورځېد مارکېټ نو شکر ښه دا چې دی دا ریجکشن بلاک فکر کوم د ورځني ټایم فریم هم 50% کې دی د ورځني اف ای جي څو 10 دقیقې ته 10 دقیقې چې دی همدا اوس لیکوډیټي سویپ کړې ده او داسې خاص داسې شی نه دی ښودلی اوس دا خط سیده کړم یاره ښه اوس یې 10 دقیقې دا سویپ کړی که بله خواته وګورو لیکوډیټیانې زیاتې ماته ښکاري خو نه داسې خاص هم نشته ځکه ګوره ښه دلته اوس لیکوډیټي جوړه شوه دوی سویپ کولم دې سویپ ورکوو راغی دلته جوړه شوه مارکیټ لاړو بېرته دی سویپ کوو بېرته ځان وغورځوو نو ځو 15 دقیقې ته 15 دقیقې کې څه لرو دا انټچ څه ورته وایي اف ای جي لږ ټچ شوی دی نوی مارکیټ ډېر لرې دی نو 15 دقیقې ته که راشو تور چې د دې لاندې څه شی دی دا موز مې سې رانه لرې روان دی ته وایي چې ټریډ مه کوه ښه دلته وګورو لکه مثلا مخکې مې ورته ویل لیکوډیټي جوړه شوه د دې نه سویپ شو نو که دا داسې مارک کړو مونږه داسې دا اف ای جي سویپ شو دغه لیکوډیټي زموږ سویپ شو ښه اوس زما ټریډ ته سره کم نظر دی تورې غټ ټایم فریم کې زه یو څه وګورم دا به صحیح چې تر څو یې هغې ټچ نه یې کړی راغورځېدلی نه یي پې زه به ټریډ نه الم ځکه چې بله پرې راباندې دغسې وکړو رانه سټاپ لاس شو ځکه دا څونه سټاپ لاس چې دی کېږي خو انسان دی زده کوي چې باید دا کار وکړم دا کار ونه کړم آینده کې نو ته اوس یو ځل ته څه نشته دي که ښه دا ریجکشن بلاک دغه موږ لرو دا بریکر بلاک خو خبره داسې ده چې دا ټچ شوی دی نو یو دید دا دی چې د دزې نه که مارکیټ راوغورځېدو دزې نه دا اورډر بلاک شو زموږ بیریش اورډر بلاک 15 دقیقې ټایم فریم دا شو 15 دقیقې کې هم شته دی که دزې نه مارکیټ راوغورځېدو نو زه به بای اخلم که راونه غورځېدو کار یې ورنه کړو دیزي نو زما په نظر څه شو هغه به دزې کې بریک اوټ وي تر څو زه بای واخلم دزې کې خو دا کار ښه ونه شو چې اوس دا را روان دی خو خیر که مارکیټ لاندې راغی او دا کومه لیکوډیټي چې په مارک کړې وه لکه دا څه شو دا نه که د دزې سویپ سره بره خواته لاړو د سټراټیجي بیس باندې زه پکې ټریډ ایستلی شم هغه به څه رقم وي چې
که د ځینه سویپ وشو لکه مثلا ګوره د ځینه سویپ وشو داسې لاړ نو د ځینه داسې زه ټریډ ایستلی شم نو ګورو چې مارکیټ د خیره څه کوي ورځه دا هم سکرین شاټ کوم د خیره او دغه ته راچوم ګروپ ممبرانو ته داسې نه شو داسې که داسې نه شو نو دغه ځای بیا ښه راځي تر څو داسې کې بریک اوټ ورکړي نو یا مطمئنه کېدای شو ډېر چې مارکیټ به راتلی شي ګورو چې څه کوي ها اوس چې دی مونږ صبر وکړو ډېر مارکیټ سره مو ښودلی سویپ به کوي بیرته به راځي هماغسې وشو نو دلته بریک اوټ سره به چې دی انشاءالله زموږ ټریډ جوړېږي مونږ به سل ټریډلو نو ځان ورته ریډي کوو د دې نه مخکې چې ما ته دلته سیده بریک اوټ راکړي که داسې موو ورکړي ډېر به ښه شي هغه داسې چې هغه سټاپ لاس مې زه وړوکی کېښودلی شم نو که داسې سیده بریک اوټ ورکړي کېدای شي مارکیټ بیا یو موو بله خواته ورکړي چې هغه لیکوډیټیانې سویپ یې کړي نو ګورو چې مارکیټ څه کوي د خیره سره هغه مې چې ویلي چې مارکیټ دغسې وکړي ډېر ښه راځي هماغسې یې وکړه نو بس دغه د بریک اوټ دی د دې ځای بریک اوټ سره انشاءالله مونږ سیل اخلو سټاپ لاس به دغه ځای کې او ټي پي به چې دی ووایي خو مارکیټ لکه چې خیز وو هو خیز وو ښه ځه نو شپږ نه بره کلوز ورنه کړي دا چې دی زمونږ سیل ټریډ شو هغه هم سټاپ لاس ده سټاپ لاس کې کوم دلته دی او ټي پي چې دا ورځه دا څه جوړ کړم موبایل کې بیا زه هر څه دلته پرېږدم ښه بس دغه زموږ ټریډ شو دا زموږ پوزیشن شو نو ګورو چې مارکیټ څه کوي د خیره سره نو په تمه کېږو ورته زه به دا لیمټ هم کېږدم چې بیا ما ته مارکیټ احوال راکړي چې څه شی وشو څه شی ونه شو سټاپ لاس شو یا ټي پي
ښه دا هم زموږ ټریډ و مننه ویډیو لیدل نه مو که چینل نه وي سبسکرایب کړی حتما سبسکرایب کې لګېدلی دا MT5 کې لګېدلی دلته هم لګېدلی خلک لږ نیټ پورې مشکل لري چې نه بندېږي مننه ویډیو لیدل نه مو کامیاب اوسئ مننه قربان سپورټ نه مو او که داسې ویډیو لیدل غواړئ نو حتما چینل سره سبسکرایب کړئ الله پامان